نامه سلامونه درنو زده کوونکو او قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې ټول راته روغ او رمټ اوسئ او د صحت جامه مو پر تن وي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسې په 13 ګردي میز کې لس پوښتنې درلودلې چې تاسې لس پوښتنې وکتلې او خپل نظریات او خپل ځوابونه مو راته د فیسبوک پاڼې په له لارې او د یوټیوب چینل له لارې په کومنټ کې راسره شریک کړل. نن موږ راځو او په 13 ګردي میز کې د ریاضي مضمون دغه کومنټونه ګورو او وینو چې آیا دغه کومنټونو کې څه ځوابونه راغلي دي، دا ځوابونه سم دي که نه. البته چې هر یو هڅه کړې ده چې دغه کومنټونه یا دغه کومنټ چې کوي یا سوال ته ځواب ورکوي په پوره احتیاط سره ځواب ورکړي، ځکه څوک نه غواړي چې غلط ځواب ورکړي. نو تر کومه چې ما لیدلي دي کومنټونو کې ښایسته ځوابونه راغلي وو او دغه ځوابونه د پوښتنو په تناسب سره راغلي وو. راځو لومړی کومنټ ده چې دلته ګران زده کوونکي ځواب رالیږلی ده. زموږ لومړنۍ پوښتنه دا وه چې د محمد بن موسی خوارزمي فورمول یې لیکلي. موږ او تاسې پوهېږو چې یو فورمول لري، لکه څنګه چې تاسې په سکرین باندې هم ګورئ. دلته یې لیکلي دي چې دلتا مساوي کېږي په بي مربع منفي 4ab او همداسې x یو 2 مساوي کېږي په مثبت منفي b مثبت منفي د دلتا جذر پر 2a. نو دا هماغه فورمول دی چې موږ غوښتی وو. دا د څه شي فورمول دی؟ د محمد بن موسی خوارزمي فورمول دی چې ډېرې زیاتې پوښتنې له دې طریقه موږ حلولی سو. دویمه پوښتنه وه چې قیمت مطلقه څه ته وایي. موږ او تاسې د قیمت مطلقې په هکله درسي ویډیو کتلې ده. دلته ګرانو زده کوونکي لیکلي دي چې د یوې نقطې او اصل ترمنځ فاصلې ته قیمت مطلقه وایي. یعنې د یوې نقطې او د اصل ترمنځ دغه فاصله چې ده دې ته چې وایي قیمت مطلقه وایي، چې پوښتنې ځواب یې سم رالیږلی ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسې درېیمه پوښتنه درلودله چې مساوات یا غیر مساوات څو قانونه لري، یو قانون یې ولیکئ. موږ او تاسې قانونونه زیات وو چې لوستي مو، خو دلته کوم زده کوونکي چې کومنټ کړی ده لکه څنګه چې تاسې ګورئ لیکلي یې دي 4 قانونه لري. یو قانون یې لیکلی ده چې a کوچنی یې تر b مساوي a مثبت منفي c کوچنی یې له b مثبت منفي c څخه. چې د ما له ویلو نه د تاسې په سکرین باندې چې څه ښکاري هغه ښه راځي، نو تاسې هغه په دقت سره وګورئ. بله پوښتنه مو دا وه چې دا نامساوات حل کړئ. موږ یو نامساوات درکړی وو چې x منفي y کوچنی له 5 او 2x مثبت y کوچنی له 6 وو چې تاسې باید دا نامساوات حل کړی وای. چې دلته ګران زده کوونکي کومنټ کړی دی چې y لوی ده له x منفي 5 او y لوی ده له منفي 2x مثبت 6 څخه. چې ځواب یې هماغه راسن یا هماغه ځواب لیکلی دی. تاسې کولی شئ چې نور کومنټونه هلته وګورئ، هلته یې پوره ځواب هم لیکلی دی او ځواب یې سم دی. په بله برخه کې یا هم په بله پوښتنه کې چې 5مه پوښتنه راځي، موږ او تاسې 5مه پوښتنه د میټریکس په هکله وه. میټریکس تعریف کړئ. دلته ګران زده کوونکي لیکلي دي هر وخت چې اعداد یا یو ډله شیان په مستطیل جدول کې په افقي او عمودي ډول راشي هغه ته میټریکس ویل کېږي. که چېرته تاسې د میټریکس شکل ته هم کتلي یې، بڼې ته یې کتلي، نو تاسې هلته ګورئ چې اعداد په افقي او عمودي ډول باندې راځي، چې دې ته چې وایي میټریکس وایي. شپږمه پوښتنه مو بیا هم د میټریکس په هکله وه چې ویلي مې وو میټریکس په څو ډوله دی، نومونه یې واخلئ. لکه څنګه چې تاسې پوهېږئ میټریکس ډولونه زیات دي، خو هغه مشهور ډولونه چې یې دلته دي تقریبا 8 ډولونه لري. چې ګرانو زده کوونکي موږ ته نومونه یې رالیکلي دي. لیکلي دي سطري، ستوني، مربع، قطري، سکالري، واحد او مثلثي. یعنی دا د میټریکسونو ډولونه دي چې تاسې یې معلومات یا د دې ډولونو د مثالونو په هکله کولی شئ درسي ویډیو ته مراجعه وکړئ.
اومه پوښتنه وه چې اومه پوښتنه د میټریکس د متضاد په هکله وه. موږ ویلي وو چې یو میټریکس دی بل د متضاد میټریکس دی. نو ما له تاسې نه غوښتي وو چې د متضاد میټریکس په څه شي ښودل کېږي. لکه څنګه چې ګرانې زده کوونکي موږ ته کومنټ کړی دی چې میټریکس A دی او متضاد یې منفي A دی، یعنې A مساوي په منفي A. همداسې راځو اتمه پوښتنه ده چې په اتمې پوښتنې کې موږ ویلي وو تابع راته تعریف کړئ. موږ او تاسې تابع پیژنو. تابع څه دی؟ د ریاضي برخې یو ډېر مهم بحث دی چې دلته ګران زده کوونکي لیکلي دي تابع د ریاضیاتو یوه برخه ده. تابع یعنې ریښه چې د لاتیني ژبې څخه اخیستل شوي او د ترسره کولو په معنا راځي. نو دا هم صحیح ده ځواب یې. کله چې موږ توابعو ته راځو تاسې د توابعو مثالونه هم لیدلي دي چې توابع څومره اړین لوست دی په ریاضیاتو برخه کې. نهمه پوښتنه وه ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسې هم پوهیږئ موږ وویل چې یو په یو تابع څه ډول تابع ده. لومړۍ برخه کې موږ باید دا ووایو چې تابع ډېر ډولونه لري او دلته کله چې ما له تاسې نه پوښتنه کړې ده چې یو په یو تابع څه ډول تابع ده، نو دلته ګرانو زده کوونکي لیکلي ده چې هغه تابع ده چې هر یو اکس لپاره، یعنې د هر یو اکس لپاره یو وای او د هر یو وای لپاره یو اکس واوسي، یعنې دا ځواب یې سم دی. په بله برخه کې یا هم په وروستۍ پوښتنه کې چې لسمه پوښتنه کېږي موږ او تاسې ویلي وو چې لاندې میټریکس څه ډول میټریکس دی. یو میټریکس مې درکړ چې لیکلي وو A مساوي کېږي په 1 2 3 4 5 او 1 ضرب 4. دا څه ډول میټریکس وو؟ معلومونه یې درته واخیستلو. دلته هم ګران زده کوونکي لیکلي دي سطري میټریکس او ځواب یې بیخي سم دی. دا کومنټونه چې ما تاسو ته ولوستل او د لسو پوښتنو ځوابونه چې په 9 ګردې میز کې ما له تاسو څخه پوښتلي وو دا یې ځوابونه وو. بیا هم که چېرته په کومې برخې باندې یا هم د سوال په ځواب باندې نه یاست پوه سوي کولی سئ چې راته بیا هم په بل ګردې میز کې یا هم په همدې ګردې میز کې بېرته راته کومنټ وکړئ. زه به تاسو ته هماغه پوښتنه او هماغه ستونزه به په بل ګردې میز کې درته ځواب کړم. نو تر بیا چې زه راځم او تاسې ته د ریاضي مضمون ګردې میزونه وړاندې کوم، تاسې په لوی څښتن تعالی سپارم. الله مو باد.